بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا زما د ایمان او د عقیده ورونو غواړم چې د صدقې او د خیرات کولو فضیلت درته بیان کړم. هغه په دې خاطر باندې چې محترم مسلمانانو، صدقه او خیرات هغه څه دي چې زموږ او ستاسو د دنیا او د آخرت ګټه کینغشتې ده. په دې خاطر باندې صدقه او خیرات کول د هر چا لپاره یو اهم شی دی. هغه که هر څوک وي، که مسکین که موړ، د خپل وس مطابق څه ناڅه صدقه باید چې هر مسلمان وکړي، ځکه په صدقه کولو سره بلا او آفتونه ختمیږي او الله جل جلاله پر انسانانو باندې برکتونه را نازلوي. د انسانانو په مالونو او په مال کې الله برکت اچوي. حضرت ابي هريره رضي الله تعالى عنه روایت کی عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في صحابة أسقي حديقة فلان. حضرت ابي هريره رضي الله تعالى عنه روایت کی دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې په یو دشت او په یو صحرا کې یو کس د ورځې څخه یو आवाज واورېدی. د دې حدیث مفهوم دا دی چې دغه ورځې کې یو आवाज وسو او هغه आवाज داسې आवाज و چې ویل یې د فلانی سړي باغچه او باغ ته اوبه ورکړه. ورځ یو خواته ولاړه او د مځکې په یو داسې ځای باران وکړي چې هلته خالصې ډبرې وې او خالص تیږې وې او بیا هلته د اوبو یو واله جوړه شوه او هغه د اوبو څخه ډکه شوه. هغه واله دغه سړی وایي چې ما دا د ورځې آواز واورېدی، په دغه اوبو پسې ولاړ. هلته په باغ کې یو سړی ولیدی چې په خپله بیلچه باندې اوبه خپل باغ ته اړوي او د هغه سړي څخه دغه سړي پوښتنه وکړه، ول ای د الله بنده ستا څه نوم دی؟ هغه سړی ورته وایي چې زما نوم فلانی دی. همهغه نوم و چې هغه سړي په اورت کې اورېدلی و، چې په اورت کې کم نوم اورېدلی و هغه نوم دغه سړي ورته یاد کړي چې زما فلانکی نوم دی. نو باغ والا ورته د ده څخه پوښتنه وکړه چې ای د الله بنده تا ولې زما د نامه پوښتنه وکړه؟ دغه سړی ورته وایي ما د ورځې څخه داسې غږ واورېدی چې دا اوبه د هغه ورځې دي. هغه داسې غږ وکړي چې د فلاني سړي باغ ته اوبه ورکړه چې ستا نوم یې واخیستی. او بیا یې د باغ والا څخه پوښتنه وکړه ته په دا خپل باغ کې څه عمل کوې، څه کوې؟ باغ والا ورته وویله دا چې تا راته وویله زما د معمول او زما د کار پوښتنه دې راڅخه وکړه، نو اوس یې واوره. زه د باغ تر حاصله پورې انتظار کوم چې باغ مې کله پر حاصلاتو باندې راسي فإني انظر إلى ما يخرج منها. زه انتظار کوم در هغه پورې چې څه د باغ سره راوځي، یعنی حاصلات یې وسي. فأتصدق بثلثه. نو زره ولا سنوا درېیمه یې خیرات د الله جل جلاله په لار کې صدقه کوم، یوه حصه دا یوه او یوه حصه یې زه او زما کورنۍ سره وخورو او یوه حصه بیرته پر دې باغ باندې لګوم، په دې باغ کې مصرفوم. یعنی چې زما د باغ کوم حاصلات دي دغه زه سره درې حصې کوم. یوه حصه زه پر مسکینانو پر بېوزلو باندې خیراتوم د الله د رضا دپاره او بله حصه زه او زما بچان سره خورو او دا درېیمه حصه چې د هغه بیا درته د باغ پر مصارفو پر خرچو باندې لګوم. د حدیث په فایده کې لیکي چې کرامت د الله جل جلاله دا یو فضل دی. الله جل جلاله په کرامتونو سره و انسانانو ته خپل قدرت او رحمت ورښیي. لکه په دغه چې یو کرامت دی، لکه په دغه حدیث کې چې الله جل جلاله و یو سړي ته په ورځ کې غږ واورېدی، د ورځې سره غږ واورېدی، دا یو کرامت دی.
الله جل جلاله دا خپل قدرت او دا خپل عظمت روښوي. فلهذا محترمو زموږ وستاسو دپاره هم مناسبه ده، ضروري ده، لازمي ده چې موږ تاسو د خپل مال څه ناڅه صدقه او خیرات کړو د دې دپاره چې خپله ګټه ترلاسه د خپل مال د زیادت په خاطر باندې صدقه وکړو، د خپلې ګټې په خاطر باندې صدقه وکړو، د هیڅ چا سره هیڅ چا ته فایده نه رسو بلکې خپل ځان ته فایده ورسو. یو حکایت یو واقعه راځي و یو شله ښځه پر حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها باندې ورداخله سوه ورغله او بیا ورته وویله دغه شلې ښځې و حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها ته وویله ول زما پلار چې و هغه د صدقې سره ډېره مینه درلوده او زما مور چې بیا وه د صدقې څخه یې ډېر بد کېدل، ګر سره یې په ټول عمر کې صدقه نه ده کړې مګر نه یو ټوټه د وازګې دا یې خیرات کړه په یو وخت کې او یو د ټوکر یو کپړه و یو ټوټه دا یې خیرات کړه. نو دا وایي دغه شله ښځه و حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته کیسه کوي، وایي ما دا په خوب کې ولیدله چې کأن القیامة قد قامت، ګواکې قیامت قائم سوی دی، قیامت او زما مور چې د هغې ځان پټ کړی دی، هغه خپل عورت یې پټ کړی دی په هغه ټوټه د ټوکر باندې چې دې خیرات کړی و د الله په لاس او په لاس کې زما د مور هغه د وازګي یو ټوټه ده چې دې خیرات کړې وه او دا پر دا خوله باندې څټي په دا ژبه یې څټي د تندې د وجې سره چې دا ډېره تندې په مخه خسې ده، د حشرګاو د قیامت تندې په مخه خسې ده، نو هغه وازګه څټي. وایي زه خپل پلار ته ورغلم، دغه شیانه ښځه وایي زه خپل پلار ته په دې خوب کې ورغلم او هغه زما پلار خو د صدقې ډېر شوقي و، وایي د حوض او د یو تالاو پر څنډه باندې ناست دی او خلکو ته اوبه ورکوي. وایي ما هم زنګې طلب کړه یو پیاله چې ته ما ته پیاله اوبه راکړه، دا مورکۍ مې داسې تږوله، هغه د وازګې ټوټه په خوله پرې مښووه. وایي نو هغه یو پیاله اوبه مې راواخیستې او دا خپله مورکۍ مې په اوبه کړله. وایي په دغه وخت کې یو آواز وسو زما د لوړې خوا څخه، داسې آواز وسو الا من سقاها فشل الله يدها فانتبهت من النوم كما تريد. وایي داسې آواز وسو چې خبردار هر چا چې دغه ښځه اوبه کړې ده الله جل جلاله دې د هغه چا لاس ورشل کړي. وایي زه چې د خوب ورسره کښېنستم حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته وایي وایي لکه دا ته چې مې ویلې بس دغه رقم یعنې شله. او یو سائل بله واقعه ده، وایي یو سائل یو ښځې ته ودرېدی، هغې د ماښام ډوډۍ خوړله، نو ورته ودرېدی ول یو څه راکړه، دا ولاړه سوه هغه ګوله چې د دې په خوله کې وه هغه ګوله یې راواخیستله و هغه مسکین ته یې وله ورکړه، یعنې د دې په خوله کې دا معنا چې دې جوړه کړې وله اوس پرې خوړله، هغه یې وهه مسکین ته ډوډۍ ورکړه. نو بیا چې کله سهار شو نو دا وایي د خپل خاوند و خواته ولاړه، خاوند یې په کښت کې و، په مزرعه کې و، په کښتګاه کې و، هغه خواته ورغله. نو د دې یو کوچنی بچی دی، دا بچی یې د هلته کښېښوی او دا زنانه ولاړه سوه، د یو خپل حاجت دی و چې هغه حاجت یې پر کاوی، نو په یو کار پسې به کله په هغه کار پسې دا ولاړه. دا زنانه چې ولاړه دا بچی ښه دلته د پلار سره پرېښوی، نو په دا وخت کې لیوه راغلی پر حمله یې کړله، دا کوچنی پورته چې پورته کړي ښځه چې وکتله، د ښځې چې علم رالی به راوویل چې یا الله زما بچی. په دا وخت کې یو چابک راتلونکی راغلی او هغه لیوه یې در غاړه ونیوی او هغه بچی د لیوه څخه خلاص کړي بې له اذي او بې له ضرره، هېڅ ضرر او هېڅ اذي هم نه دی ورسېدلي دا دې او بچي ته. بیا و دا ښځه ته هغه راتلونکي چې دا په ډېره سپیټ او په ډېره چابکي راغلی و دې زنانه ته وایي ولهذه اللقمة بتلك اللقمة التي وضعتها في فم السائل، دغه لقمه په مقابله کې د حق لقمې ده، یعنې دغه ګوله د لیوه دا په مقابله کې د حق ګولې ده چې کوم تا د مسکین په خوله کې ورکېښوه. نو ګورئ دا دی هغه یې د آخرت ګټه سوه، دا د دنیا ګټه سوه، هغه یې برکت سو د مال چې الله جل جلاله غیبي د اسمانه څخه پر ورځ باندې غږ کوي چې ولاړه شه د فلانکي باغ اوبه که. نو په لحاظه محترمو په خپل ژوند کې په خپله زندګي کې څه ناڅه
خیرات او صدقه دا د خپل ځان رواج وګرځوي او د خپل ځان عادت وګرځوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.